السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې ټول د ایران ټي وي یوټیوب چینل د سپورت د برخې مینوال به راته ښه او صحتمند وای. ملګرو په دغه ویډیو کې دوه داسې افغان لوبغاړي درپېژنم، درته ښایم چې نن یې نړیوال ریکارډ یا هم داسې ریکارډ جوړ کړ چې هیڅ کوم افغان لوبغاړي داسې ریکارډ نه دی جوړ کړی. چې ملګرو دا څوک دي او څه کارنامه یې کړې په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. خو همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو له هر ډول سپورتي خبرونو په وخت خبر شئ. د احمدشاه ابدالي فرست کلاس لوبو 15مه سیالۍ کې فرید احمد او وفادار مومند د بو زون ټوله لوبډله په 1 منډو وسوځوله. دغه لوبه چې د بو زون او سپین غر زون لوبډلو ترمنځ د خوست په خوست لوبغالي کې ترسره کیږي، د لوبې پیل کې پچه د بو زون لوبډلې وګټله او لومړۍ توپوهنه غوره کړه. د بوس لوبډله په خپله لومړنۍ پنۍ توپوهنه کې په بشپړ ډول ناکامه شوه. فرید احمد او وفادار مومند توپ اچونې ته یې هیڅ لوبغاړی ټینګ نه شو او پرله پسې خپلې ویکټې له لاسه ورکړې. د بوس ټوله لوبډله په 12.5 اورونو کې وسوځېدله چې یوازې 1 منډې یې وکړې. دوی له لوري اسلام ززي 14، منیر احمد او عین الدین کاکړ 4، عبدالله ترخیل 6، دستگیر خان 15 نه سوځېدلې، صدیق الله پټان 4، توریالي همکار نوید محمد کبیر یوه او نظیر احمد محمد هاشم او روخان برګزی په 0 وسوځېدل. د سپین غر لوري یوازې فرید احمد او وفادار مومند توپ اچونه ترسره کړه چې فرید احمد 6 او وفادار مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادولو ده چې د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالیو کې دواړه لوبډلې وروستۍ لوبه ده. همداراز بل لوري ته د ننګرهار په غازي امان الله خان لوبغالي کې هم د امو زون او بند امیر زون لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي چې د چای تر دمې پورې امو لوبډلې 22 منډې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي.